هلمند کرکټ لوبغالي ټولې چارې بشپړې شوي. نن پکښې په لومړي ځل د کلب لیول لوبې پیل شوې. د لوبغاړو سره سره په یاد لوبغالي دلته راغلي تماشچیان هم ډول زیات خوشحاله دي. دا سپیش او داس میدان لپاره به موږ سفرونه کول کندهار نور ولایتونو ته چې موږ یو دغسې میدان یو ارمان درلودی، خو اوس ډېر د خوشحالۍ ځای دی او د خوشحالۍ احساس لرم چې موږ په داسې خپل په ولایت کې داسې میدان ځان سره لرو او لوبې به هر وخت ورباندې کوو. تېرو لوبې موږ په داسې میدان کې کولې چې هغه هېڅ د دغه وړ نه و چې لوبې پکښې وشي، یعنې ډبرې یې درلودې د لاس داسې خطر ورسره و. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې اوس په هلمند ولایت کې موږ داسې میدان برابر شوی دی او بیا موږ د ټرا پیچ سره ولاد هم نو داسې موږ ته ټرا پیچ برابر شوی چې موږ خپل بازیان کړو. د هلمند د کرکټ امیر جانان پولادوال وایي اوس به مو هڅه دا وي چې یاد لوبغاړو ته بېلابېل ټورنمنټونه جوړ کړو. د دې زموږ د خپل لوبغاړو د ظرفیت د لوړولو لپاره به موږ دلته ولایتونه دعوتو، دلته به ټورنمنټونه په لاره اچو، همدارنګه دلته به کیمپونه لګوو تر څو زموږ لوبغاړي وتوانېږي په ولایتي او په نورو لوبو کې ورښه وځلېږي. سمټ وکټ باندې بال کوي نو هغه بریک نه کیږي، نه د بالر ګوګلي معلومیږي، نه لیګ بریک معلومیږي، نه د پاس بالر ان سوینګ او سوینګ هیڅ نه معلومیږي، بس سیده بیډ او سیده بال یې راځي. همداسې بال هم زر خرابېږي په ډبرو کې. داسې ګراوند باندې چې بال هر څومره اور دپاره جوړ شوی هغه هم راوره کار کوي او د پلیر په جوړښت کې ډېر مثبت رول لوبوي. دا راپور تاسو ته د هیله تلویزیون لخوا وړاندې شو. د نورو راپورونو او خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که دا راپور درته په زړه پورې و نو د ملګرو سره یې شریکه کړئ.